سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ الحمدلله. عافیت تشکر. اسم شما؟ نام ما عزت الله عاصی ملنگ ده. عزت الله عاصی ملنگ صاحب. چه کوي دلته؟ چه کوي نن ورځ؟ ولا الحمدلله نن ډیر زیاته خوشحالي احساس کوم چې راغلي د کابل ولایت دلته د ازادي او د استقلال ورځ لمانځو او ټول افغانان ډیر د خوشحالي احساس کوي. ډیره مننه. یک ترانه دارین بر ما؟ ترانه بخوانین. او یو ترانم لرو، د ترانم به درته وکړو. الله پاک دې وکړي چې تاسو او تاسو کارکوونکي او اوریدونکي به د خوښۍ وړ وګرځي. ډیره مننه. خیر اوسئ. هیواد مولا خوشیو برخوال دی استقلال دی ولس د طالب منی تلیوال دی استقلال دی وطن ته خبرې جوړونه دی وسوکړي. الله دې وکړي چې ستاسو اوریدونکو او کارکوونکو به د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. بسیار زیاد تشکر. ماشاءالله چه خوب یک صدایی دارین. چقدر زیبا بر ما این ترانه را و خوانش گرفتیم. تشکر قاری صاحب. دوستا یک برادر دیگه ما هست و میخواه برای ما یک ترانه بگویه، پس از زبان خودش میشنویم. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. تور اشغال شو پملا خم رڼا پورته کړ قدم لمانځو دا ویاړلې ورځ د اسد څلرویشتم. بخیر و سلامت باشی برادر، بخیر باشی. دوستا بسیار یک ترانه زیبا را از زبان برادر ما شنیدیم. پس مصاحبه ما را با دیگه دوستان ادامه میدیم. ما را همراه باشید. استری مشي. خیر تاسو ستړي مسه ډیره مننه. ته ترانه لري؟ و یو ترانم له ښکلاوي د پلازمینې او رنګونه د ښارونو خالد احسان غږ د غزلونو دی اخیستی واکمن نظام له مینې ځای پر زړونو دی اخیستی واکمن نظام له مینې ځای پر زړونو دی اخیستی. الله دې وکړي چې ستاسو او ستاسو کارکوونکو به د خوښۍ وړ ګرځېدلی. ډیره مننه. خیر اوسئ. مننه. ماشاءالله. خب دوستا ما در چهارراه ستام کابل هستم هنوزم. شما